نن سبا خو دغه کم عقله انسانان دا فکر لري چې د انسان عزت دین دا ټول په دنیا کې که د دنیا درلودل پیسې دې درلودې جایداد دې درلودې موټران دې درلوده ته عزتمن هم یې دیندار هم وې ستا خبره به هر ځای ته رسېږي که د دنیا نه درلودل جایداد و پیسې و موټر و دا شان دې نه درلودل په دې پوه اوسه چې ته د دنیا او آخرت کامیابي لاسته نه سره راوړلی دا غلط خبره بلکې ډېر وخت دا رقم وي انسان دنیا لري اسباب لري سهولیات لري پیسې لري قسمه قسم شان لري خو دغه کس د دې شانو سره سره بیا د خدای تبارک وتعالی د لوري په یو غټ عذاب باندې اخته زړه یې بېچینی دنیا قرار نه ورکوي دا اسباب دا پیسې دا هېڅ شی دته قرار نه ورکوي بیا ډېر سخت بېچینه او بې سکونه انسان لره سکون دا په پیسو کې نسته انسان لره سکون دا په جایدادو په موټرانو او په دولت او په جاه او جلالت کې نسته سکون که الله ایښی و په دین کې وي که دغه دین یو سړی ولري د دین سره سره دنیا ولري ولو که هغه دنیا معمولي دنیا یې دا سړی ډېر خوشحاله وي دا سړی ډېر پرسکون وي دا سړی دا رقم وي ځان لره جلا ځان ته بادشاه او خپل زړه یې په واکي خوب یې پر وخت وي خوشحالي یې پر وخت وي غم یې پر وخت وي هېڅ مشکل نشته نو معلومه خبره سول که سړی ابدي خوشحالي لاسته راوړل غواړي د دنیا او آخرت کامراني لاسته راوړل غواړي د دې کس لپاره مهم شی دا دی د دې کس لپاره لازمي شی دا دی چې هغه پر خپل دین باندې روان شي که دنیا لري او که نه لري که پیسې لري او که نه لري تاسو به څومره غریبان دي ټوله ورځ لیړۍ په لاس کې د بل مال دورې دورې انتقالوي ماښام چې ورسي یو رقم دی خوشحاله سهار چې راکښېني په ډېر زحمت راکښېني خوب یې په خپل واک نه کله په ناستې بیده کله په لمانځه کې بیده دا څه شی دی دا د ده زړه سکون دی الله په دینداري کې ډېر کسان موږ تاسو لیدلي دنیا لري پیسې لري دولت لري بنګلې لري تجارتونه لري د هغه سره سره په کور کې د عیش او د عشرت ټول اسباب پرای د ګرمۍ پنکې سولر او دغه رقم د هغه سره سره ایسیاني دا ټول اسباب پرای لیکن دی لت پر لت اوړي یو اړخ ته واوړه بل اړخ ته واوړه سهار پر اذان سي پر غریب باندې دغسې بېچینه راولاړ سي ولې دا کانټینر مې هلته پساو نه سي دا دولت مې هلته اور وانخلي دا به څنګه سي دا تاوان ونه کړي هغه خراب نه سي در وخت تېر نه سي په دې فکر او غم او سلسله کې روان 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 اخر ملاول الله اکبر نو که دولت کې سکون وای دنیا کې سکون وای پیسو کې سکون وای تجارت کې سکون وای دغه سړي ته به درګو درشه خوب ورکړلی څه پیسه ده چې تجار هر قسم نشه باندې اخته دی ولې غټ پیسهداره سړی د خوب ګولۍ خوري وجه دا ده چې دنیا د راحت او د سکون شی نه ده دنیا د باور او د اعتماد شی نه ده دنیا باندې باید سړی باور او اعتماد ونه کړي